د تحویل د قبله خبره وه روانه وه په 144 آیات کې هم د قبله تحویل ذکر شوی و. هغه دا و چې قد نرى تقلب وجهك في السماء، چې الله عز وجل د قبله د بیت المقدس څخه راواړول، را محوله کړه بیرته و کعبې ته. د هغې یوه وجه دلته بیان کړه چې قد نرى تقلب وجهك في السماء، چې الله ول بېشکه موږ وینو دا ستا اړول د مخ د اسمان خواته چې ګرد عمر منتظرې په زړه کې دې شوق کېږي وجې ته چې کېشتې مې کعبه هغه کعبه سي چې د ابراهیم علیه السلام کعبه وه چې هغه جوړه کړې ده. نو معنا دا قبله چې واوښتله یو هدف و علت یې دا و چې د خپل رسول رضا د الله عز وجل خوښه وه، چې د خپل رسول راضي کړي، د ده هغه شوق هغه ارمان ورپوره کړي. نو دا خو مو ویلي وو یوه وجه داسې وه. بل علت الله دا بیانوي د دې قبلې د تحویل چې قبله په دې خاطر هم واوښته، هغه دا ده چې هر امت چې الله عز وجل نوی شریعت ورلره ورکړی دی، نو هغه ته د هغه د شان سره مناسب قبله هم ټاکلې ده. یهودو ته جلا شریعت الله عز وجل ورلره ورکړي، نو د دوی د شان سره مناسب قبله الله ورته وټاکل د بیت المقدس هغه د غربي خوا. نصاراو ته الله تعالی جلا دین ورلره ورکړي، نو هغوی ته د دې د شان سره مناسب قبله وټاکل چې د بیت المقدس شرقي خوا. محمد علیه السلام ته الله تعالی جلا شریعت دین ورلره ورکړي، مستقل نظام ورلره ورکړي، نو د ده د شان سره مناسب قبله ورته وټاکله چې هغه د کعبه ده چې ابراهیم علیه السلام جوړه کړې ده. هغه بیت المقدس چې هغه خو د یو حکمت لپاره و چې فقط د هغو یهودو او نصاراو د زړو جلب وسي چې کېدای شي ایمان به راوړي چې بابا دا دونه ضد زموږ سره نه لري، خو هغه د زموږ قبلې ته لمونځ کوي، زموږ نبیان ګرد ادیمني زموږ کتابونه ادیمني ګوري، په قرآن ایمان راوړي، چې هغه کار ونه سو. نو هغه خپله مستقله قبله چې الله عز وجل د نبي علیه السلام د شان او د امت سره مناسبه بلل، نو هغه ورته وښوله چې کعبه ده. کېدای شي په دې علت هم پوهېدلی شي نو تحویل د قبلې ولې راغلی، خو هر نبي ته د هغه د شان مناسب قبله الله ټاکلې ده. نو په دغه د کعبه د ده د شان سره مناسبه او الله ورته وټاکل. نو الله داسې وایي ولکل وجهة، ولکل هر امت لره وجهة یو طرف سته، وجهه دا طرف ته پر دغه وجه و طرف باندې ولاړ سي. وجهة یو طرف سته، هو چې دی مولی مخګرځوونکی هغه طرف ته. نو هر امت خپل ځان ته یو طرف لري. نو یهودو تاسې په دې باره کې پر پیغمبر سوال مه کوئ چې د مخه د دې خواته لمونځ کوه بیت المقدس ته ولې خواته واوښتې. د هغه د ده مناسبو، دغه د ده د شانه سره الله عز وجل مناسب ګڼلې ده دا کعبه. هغه د یو حکمت لپاره یو 14 میاشتې بیت المقدس ته لمونځ شوی. فاستبقوا الخیرات. نو د قبلې خبره چې ته دې خواته مخ کوه یا خواته مخ کوه هغه دونه مهمه نه ده. د هر نبي دپاره خپله قبله ده. مهم ښه کار دی، نیک کار دی، لمونځ ښه کار دی، روژه ښه کار دی، زکات ښه کار دی. که تاسې نارانیاست په هغه کې مسابقه وکړئ، فاستبقو، تاسې یو پر بل وړاندیز وکړئ، در مخواله وکړئ الخیرات په ښو کارو ته. په ښو کارو کې د نبي علیه السلام سره مقابله وکړئ. د قبلې خبره پرېږده چې دې خواته دې مخ کوه وسې ولې دې خواته کوې. هر نبي خپل ځان ته یو جهت لري، هر امت خپل ځان ته یو جهت لري. جهت دونه مهم نه دی، ولې ټول جهتونه د الله دي. په مضمون به پوهېږي. ولکل هر امت لره وجهة یو طرف سته، هو چې هغه مولی مخ ګرځوونکی دی هغه طرف ته. نو د طرف مسله یې دونه مهمه نه ده بلکې ښه کار مهم دی. فاستبقو، تاسې پیشقدمي و پیشدستي وکړئ الخیرات یې و ښو کارو ته په دغه کې مقابله سره وکړئ. اینما تکونو، اینما هر ځای الله عز وجل تکونو چې داسې کېږي، په شرقي خوا کې کېږي، په غربي کې کېږي، په شمالي کې کېږي، په جنوبي کې کېږي، هر ځای چې ته کېږي. یأتي بکم الله جمیعا، یأتي راتګ به وکړي بکم په تاسې سره الله الله عز وجل جمیعا په ټولو. الله وایي بیا زه ګرده تاسې ځان ته راجمع کوم، حساب و کتاب در سره کوم. نو مسله د خیراتو ده، استباق سبقت در مخوالی د خیرات معنا ښو کارو ته لاس ورسوئ. خو ګرده راځئ زما و حضور ته د جهت اختلاف سره پرېږدئ چې دی ولې دې خواته لمونځ کوي، دی ولې دې خواته کوي. چې چا ته الله پاک کوم جهت ټاکلی دی هغې خواته دې کوي. نو اینما هر ځای تکونو چې داسې کېږي، یأتي راتګ کوي بکم په تاسې سره الله الله عز وجل جمیعا په ټولو. ان الله على كل شيء قدير، ان الله بشک الله عز وجل على كل شيء پر هر شي قدیر قدرت والا دی. نو پر دې خبره باندې قدرت لري چې تاسې ټول بیرته راجمع کړي خپل حضور ته مو ودرېږي، ولې پر هر شي باندې قادر دی. ومن حيث خرجت، پس الله عز وجل د هغه قبلې په مسله کې ورته وایي ومن حيث د هر هغه ځای خرجت چې ته راووځې د سفر دپاره یا د لمانځه دپاره په ولي
ته وګرځوه وجهک مخ خپل شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام د هره ځای چې راوځې د نږدې کلي څخه راوځې د لرې کلي راوځې د مدینې څخه راوځې د بله څخه راوځې د هره ځای چې ته راځې مخ به دې چاته په عبادت کې به قبلې ته ومن حیث د هره ځای خرجته چې ته وځې فولي ته ګرځوه د لمانځه په وخت کې وجهک خپل مخ شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام بالا په کلو کې فرق نشته چې په دې کلي کې یا په هغه کلي کې کعبه مثلا دلته ولاړه ده که ته په دې کلي کې مخ به دې کعبې ته که در کعبې تېر شه په سفر هغه کلو ته ولاړې بیا به دې مخ دوري که در کعبې تېر شي دغه کلو ته راغلې لکه موږ پاکستان افغانستان دا منطقې چې واقع بیا به دې مخ دوري که در کعبې اخوا ته ولاړې بیا به دې مخ ته لمر خاته وخواته ولې ستا مهم طرف دغه دا مرکز دی هلته چې په کعبه کې صفونه درېږي خو دغسې به راڅرخي ګرده ګور صفونه ولاړ دي نو خو د یو مخ دورې دي دا بل غدور دي د یوې غدور دي مګر مرکزیت یې هغه کعبه ده نو الله عز وجل د هره ځای چې ته وځې په هر کلي کې چې یې ستا وتلو ننوتلو بودباش په هر کلي کې ومن حیث د هره ځای خرجته چې ته وځې فولي ته ګرځوه وجهک مخ پر شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام بس حکم دغه دی وانه بشک دغه ګرځول د مخ و مسجد حرام ته للحق و دغه حق دی من ربک د رب څخه ستا دغه خبره حق ده دا بدلېده نه لري هغې خواته مخ ګرځوه وما الله بغافل عما تعملون وما الله نه دی الله عز وجل بغافل نه خبر عما دغه کارو څخه تعملون چې تاسې کوي الله ستاسې د ټولو اعمالو څخه خبر دی چې هرې خواته مخ کوې په هغه خبر دی نو طرفه دې الله در وټاکي نو پسې بیا تاکیدن الله وایي ومن حیث د هره ځای هم خرجته چې ته وځې د هره کلي و کوره څه چې وځې فولي ته ګرځوه په وخت کې د عبادت وجهک خپل مخ شطر و طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام مخ به هغه طرف ته ګرځې خاص کعبه نه ده مهم که څوک په بیت الحرام کې هلته حاضري دننه په حرم کې لمونځ کوي د هغه دپاره د کعبې وضعت ته توجه لازمي ده سړی دورې حج ته که تللی دورې دی داسې نسي کولی چې کعبه دلته دی دلته ولاړ عبارت چې د ده د تنګي څخه خط ورکش کړي هغه پر کعبه نسي تېر داسې کوږ تېر سي ځینې نو بالا یې لمونځ نه دی سي هلته هر سړی چې په مسجد حرم کې حاضري که د ده د تنګي څخه سړی تار و تناو داسې سیده ونسي سیده به پر کعبه ورځي بالا یې لمونځ سي دي د مسجد حرام چې غائب سو هغه د پاره باره بیا طرف کافي دی خامخا د کعبې پر ذات باندې تګ ورتګ نه پکار چې خامخا به د تنګي خط سیده پر کعبه تېرېږي اوس موږ دلته ولاړ یو مخ مو دی دا نه منوه کعبې ته مخ مو دی پر طرف د کعبې پر لوري د کعبې کیدای شي چې زموږ د تنګي څخه خط کاش کې د کعبې څخه به ډېر لرې تېر سي د لرو خلکو دپاره طرف کافي دی او چې هلته حاضر سي هغه بیا خامخا وضعت ته متوجه کېږي د خط په سیده پر کعبه باندې موښلې هلته ځینې ناپوهان یې باره چې صفونه تنګ سي باره دوی د صفو مابینځ کې دا رقم سجده وکړي نو هغه خو د کعبې څخه چپه ده هغه خو نه سي کېږي دا خو غلطي ده د تنګۍ څخه دی چپه سجده وکړي د تنګۍ څخه بل سړي پر شا سجده کوای سي سي ده هغه که پر سجده پروت دی د بل سړي پر پونده دې سجده وکړه پر شا دې سجده وکړه پر څټ دې سجده وکړه ګرده سي کېږي مګر چپه دا رقم چې کوي ځینې نو هغه نه سي کېږي نایجیریا والا دا خلک تورن اکثره وخت دی تنګ بله چپه داسې لکه اوښ ټوکس دې خوا ته پرېوځي هغه نو نه سي کېږي خو د کعبې هغه ذات ته دی نسو متوجه ولې خدای حاضر دی هلته نو طرف دلته ما دا شطره تورې متوجه وم الله وایي من حیث د هره ځایه خرجته چې ته وځې د هره کور و کلي څخه او بیا لمونځ کوې په ولې ته ګرځوه وجهک خپل مخ شطره طرف ته ګوره خامخا کعبه نه ده کړې طرف ته المسجد الحرام د مسجد حرام په نهایت کې بیا دغه حکم بیا راګرځي چې وحیث ما هر ځای بیا لا تاکیدن وایي وحیث ما هر ځای په هره زمانه کې کنتم چې تاسې یاست فولو تاسې ګرځوئ وجوهکم مخان خپل شطره و طرف ته د بیت الله الحرام ولې لئلا یکون للناس علیکم حجه دا بیا دریم دلیل سو د کعبې د تحویل دا لئلا یکون للناس علیکم حجه دوه دلیل کوم اول دلیل کې اوغه چې الله عز وجل چې موږ دا ستا مخ وینو چې ته ګر دومره شوق لرې چې اوس به جبریل نه را روان چې زیر را باندې وکړي چې کعبه دې بدل چې قبله دې بدله سو د کعبې وخواته الله چې دا ستا خوښ نه خو دغه علت چې ما امر درکړي چې مخ یې خواته ګرځوه دوم علت دا و چې هر امت هر نبي خپل ځان ته د شانه سره مناسبه قبله لري نو ستا سره مناسبه دغه قبله او د کعبه دا دوم علت دریم علت دغه دی چې الله وایي ته مخ ګرځوه د طرف ته د بیت الله الحرام ولې لئلا یکون للناس علیکم حجه چې نسي خلکو له پر تا حجت خلکو د بانه درڅخه ختمه شي یهودو په نبي علیه السلام ته دا پیغور ورکاوه چې د بیت المقدس تر منځ باره له کافرون چې ما درته ویل چې ما لا څوک متل کې باره د غوښو مې په خوله د ښوروا سې مې خوابه دی باره چې ول ښه په قبله مې را شریکې بیت المقدس تر منځ کې دا دین مې ولې نه منې ته څنګه نه بې نو خو یا دې قبله م جلا کړه څه بلې قبلې ته لمونځ کوه ته بیت المقدس خوا ته لمونځ کوې یا نو که مې قبله را سره منې دین مې هم را سره ومنه یهودو به نبي علیه السلام ته دا پیغور ورکاوه دا دلیل بیا وایه
مشرکانو بیا ویله، د عرب مشرکان هغو بیا ویله ول دی خو ناري وایي زه د ابراهیم علیه السلام پر دین یم. نو د ابراهیم قبله بیت المقدس و، د ابراهیم د خو کعبه وه. هغو بیا دا پیغور ورکوه، یعنې نبي علیه السلام د دوو جانو تر منځ کې یهودو به دا پیغور ورکوه چې ته بیت المقدس ته لمونځ کوې، زموږ دین ولې نه منې؟ نو دین مو هم راسره ومنه چې قبله مو منې. مشرکانو بیا ورته ویله برل ته څنګه پر ملت ابراهیمي یې، که پر ملت ابراهیمي وای خو ستا قبله به کعبه وای، دا بیت المقدس ولیدی. نو الله عز وجل ما ستا کعبه راواړول به کومې خواته، قبله مې راواړول د کعبې وخواته. هم د مشرکانو خوله ټپه سوه چې هغه ارمان یې کوه برال دی به وایي چې د ابراهیم علیه السلام په قبله کښې خدایه د ابراهیم قبله، دا د دې خوله ټپه. د یهودو هغې هم ټپه سوه چې ولې زموږ قبلې ته لمونځ کوې راسه دین مو هم راسره منې کوم، دا د اساس قبله در پاته. نو الله دغه وایي چې فولو تاسې وګرځوئ ای امته او نبي علیه السلام ګردو ته خطاب شو جمع سول وجوهکم مخان ستاسې شطره و طرف ته د بیت الله الحرام ولې لئلا یکونه چې نسي للناس خلقو لره علیکم پر تاسې باندې حجة دلیل د ناس څخه مراد د یهودو مشرکان دواړه مراد شو چې دغه پر تاسې باندې دلایل ونه وایي الا الذین ظلموا منهم، الا الذین مگر هغه کسان ظلمو چې ظالمان منهم د دې څخه د ظالم خوله خو نه بندېږي. یو سړی که هوښیار وي په د کوپړۍ کې د سر مغزي د هغه خوله خو بندېږي خو دلیل یې ختم سوم د یهودو خوله وتړه سوم د مشرکانو. مګر چې خر ظالم د هغه خوله نه تړل کېږي ولې مشرکانو پر هغه سربیره چې نبي علیه السلام قبله راواړول و کعبې ته سوله الله امر ورته وکړي برای بیا سره ویل برل کرار یې دماغ سمیږي چې کعبې ته راواوښت په خدای سبا بوتانو ته هم سجدې راسره وکړي. څنګه تسلیم سو؟ د مخې هغه پیغور ورکوه چې ته ولې بیت المقدس ته لمونځ کوې ولې د ابراهیم علیه السلام کعبې وخواته ودې طرف ته نه کوې چې قبله را واوښتله بره بیا سره ناست وایي کرار سمیږي د خیره سره ته ودرېږه بس څو عمر پر تېر زیات یې اوس یې مخ دې خواته راواړوه د مثال په طور د کعبې وخواته توجه وکړله او چې بیا د مثال په طور چې څو عمر پر تېر سي کیدای شي دی به چاته هم توجه کړي دا بوتانو ته چې موږ جوړ کړي دي باره به خپل هغه پلرني دین ته راسي و هغه ته به تسلیم شي هغه ته به متوجه سي. نو د لئلا یکونه چې نسي للناس و خلقو لره علیکم پر تاسې باندې حجة دلیل چې د خلقو دلیل در باندې ختم سي الا الذین ظلموا مګر نه د هغو کسانو چې ظالمان دي د هغو دلیل نه ختمیږي. او هغه خو باطل دلایل ویل لکه دغه چې ته حق کار کوې باره دی وایي یاره بد ته به هم تسلیم سي د بد خبره به هم راسره ومني. نو چپ له ظالمانو د نورو خلقو خوله وتړه سو ظالم نو هغه خري الهي دي چې هغه موږ نه سړی کېږو. نو الا الذین مګر نه د هغه کسانو ظلمو چې ظالمان دي منهم د دوی څخه فلا تخشوا الله عز وجل نو ته مه بیرېږه هم د دوی څخه واخشوني ته زما څه وبېرېږي. فلا تخشوا تاسې مه بیرېږئ هم د دغه ظالمانو څخه چې دا پر هغه سره بیره نه کانې کېږي. واخشوني زما څه وبېرېږي د دې خبرې په سیله کې بس دغه حکم د قبلې دی دا بیا نه بدلېږي. ولأتم الله عز وجل بل دا وجه ده چې زه پوره کړم نعمت زما علیکم پر تاسې باندې زما نعمت زه در باندې را پوره کړم دا قبله چې راواوښته کعبې ته د خلکو خولې بندې سولې نعمت در باندې پوره سو. نعمت خو د اسلام دین ابراهیمي ملت و د ابراهیمي ملت ټول اجزا پوره سو خو یو دغه جز و چې تا لمونځ اخواته کوه هغه هم در باندې پوره سو دا یو انعام. ولأتم چې زه پوره کړم نعمت زما علیکم پر تاسې ولعلکم تهتدون ولعل شی چې کوم تاسې تهتدون پر سیده لاره باندې روان سي د کعبې د برکته د دې د انوارو څخه. نو دا نعمت در باندې پوره کوم الله عز وجل په دې تحویل د قبلې کما ارسلنا فیکم رسولا کما ارسلنا لکه چې موږ لېږلی فیکم په تاسې کې رسول منکم ستاسې د قسم څخه ستاسې د جمع و ستاسې د جنس څخه دغه خو انعام یعنې الله د کعبې په تحویل کې په راګرځېدو کې ما پر تاسې انعام پوره کړي لکه کوم انعام چې مې در باندې کړی و لکه هغه ارسال د رسول دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې په عربي کې رامبعوث خدای خپل پر عربو باندې غټ انعام دی چې عربی نه بیرالي ګورئ منکم یې هلته ویلي منکم ستاسې د جمع ستاسې د جنس معنا نه ترکی نه بیرالي نه پارسیبان و نه پښتون و نه بل عربی د دې د قسم یا د مثال په ډول منکم ستاسې د انسانانو د قسمه څخه چې اوس موږ ته پیری نه بیرالي ژړېږي دا یې مو نه نو څه کولی نبي وایي خبرې یې کولې اورېدلی مو لیدلی مو نه پیری وایي یا ملک وایي د مثال پر یا د ملک یې راواستول پیغمبر یې پوه کړي پیغمبر زموږ د قسمه انسان دی راسره د هغه سره راسره ناست ټول خوی و عادات یې راسره شریک د عادات کې داسې فرق دی د مثال پر د انسان و انسان سره اونسي د پیغمبر علیه السلام حدیث چې وایه دا د انسان دا ذوق ډېر خوند پر اخلي خو د بنده کلام دی د بنده ته خو جوړې د ده دی دا قرآن چې وایه ګر سره د سویل ته هغه زړه یې نه پچې کېږي داسې لې لکه خلک وایي لکه ډبرې چې وایه خو دلته زموږ مجانست نشته ورسره خو دا د قرآن چې دی د الله کلام دی جوړ یې هم هغه د مثال په طور هغه نظم یې دی چې هغه الله عز وجل ورکړی دی که څه هم هغه حدیث خو هم وحی دی مګر خو هغه جوړ یې د چا دی هغه الفاظ د نبي علیه الصلاة والسلام دی د ده د دماغ محصول دی الله فقط مضمون ورله راورکړي تورې نبي علیه السلام ورته جوړي چې هغه حدیثونه چې دي
ولي خد پیغمبر اره خبره چې د قران وای و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى دا اره خبره خو وحده مگر خدا کم وحده و کم غالب تلویدل د بنده و کلام غالب ته اچولې دغه د خدای پاک مضمون چې مشترک دی هغه مضمون چې دی و هغه تور تعالی اچولې چې هغه الله ورشولې دي نو مناسبت زموږ سره ډیر نه دی هغه دی نو دا خپل په ځان کې یو احسان دی یو نعمت چې الله عزوجل مشترک رسول را ولېږي زموږ د جامع څخه دی انسان دی یعنی موږ په ټولو عادات ور سره پوهیږو شخص ځنی کولای سو دا کما کې می خبره و چې الله ول چې پر تاسو نعمت پر کوم کمال لکه هغه نعمت ارسلنا چې موږ لېږلی پیکم په تاسو کې رسول چې هغه رسول و منکم سیس د جمع او د جنس یعنی سیس د عربو ته سیس د جنس زمانه چې عربی دی یا ټول انسانان ته چې سیس قسمه څخه چې انسان دی نه ملک د نه پیری یتلو هغه تلاوتي علیکم پر تاسو باندې آیات نظم آیاتونه علاوه نو وسم آیاتونه د تلاوتي د توای نظم در شي دا یا ويزکیکم او هغه تزکیه کوي تزکیه پاکول چې شی شپ افسفاکه نو دا ټول امت چې د نبی علی سلام په ذریعه باندې د شرک پاک سو که پیغمبر علیه السلام دغه احسان پر موږ نه وای کړی دغه اصحاب غزوات نه وای کړی دغه علاقه ته د جن نه وای رسولي نو زموږ هغه پلارونه کې چې معنا یو څورلس پیړې ور اخواته کې خدای په د بامیان کې د بتانیا ونرل دا چا جوړ کړو خدای غز موږ د پلارونه کې ونه دا پلارونه کې خدای نه مړ چې خامخا بس ما پلارونه کې معنا دغه افغانستان خلک چې اوسېدل خدای غد دي د لاس جوړ دي سجدي ورته کوي خدای بت پرستان خدای بتان دغه یو نمونه پاتې انور بتان چې جوړ کړي واغه خو مسلمانانو مات کړي ادا فخر کې وغټ پر وړه بار جوړ کړي دغه چې اخر بار طالبانو مات نو خدای دغه اصل دا خود او احسان دي چې د هو غزا توس د سعودي عرب سره ځ پر پرو راځه نو تور په لاس کې نو خود بیا پر خرو یا پر اس نو موټر شیخ نو د اسلام دین دل تر ورساوه ويزکیکم دا رسول پاکیه ته د شرک څخه ما د بت پرستی څخه مش پاکو دا د احسان دی د هر صحابي نوم چې ذکر کیږي مش ولې رضی الله عنه ور سره وای خو دعا ورته کوي چې خدای دې د سره عزیز څونه شی مش سره کړی کني خو په موږ بوتان ته پر سجدو پراته وای یا په قبرو ته پر سجدو پراته وای دا کار خو دې را سره وکړي چې موږ ته تزکیه راکړه پاکي راکړه د ګناو څخه بل کم کار کوي ويعلمکم الكتاب ويعلم درشيكم وتسال الكتاب كتاب ترجمه درته بیانې د قران کریم احکام درته بیانې د رسول د دریم کار والحکمت او د پوهه خبري اسرار پیغمبر به ګرد مرخل ګته وشاري خبري د عقل خبري چې د انسان عقل پاکانه کیږي د پوهه او عقل خبرو ته حکمت وای نو حکمت یا د پوهه خبري یا حکمت د قران کریم هغه پټ اسرار او رازونه نو څلورم کار داس ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون پای کې علاوه يعلم درشيكم وتست ما اغلم تكونوا چې نه واستعلمون علم نه پر درلودي نه په جنت خلق خبرو نه په دوزخ خبرو نه په پولیسرات خبرو نه په طول ترازو خبرو دا د نبی عليه الصلاه والسلام د برکات مرداشیان ذکر نه لیدل شان باندې ایمان لرو طول ترازو چا لیدل دي جنت دوزخ چا لیدل دي پولیسرات چا لیدل دي نکیر و منکر چا لیدل دي بیا عمل نامه پر دا ګورد باندې موږ ایمان لرو علم نه پر درلودي پیغمبر را تراور شو دا مجهول اخواته شیان وس یو شی پټ د مثال تر څوک کاشف کې بارای نو نم مټر نه سوړای ساينس دانان دي ساينسدان بابا یو ساينسدان نه پولیسرات کاشف کی نه جنت دوزخ کاشف کی ماوراء الطبيعات تر حواس اخوات اشیاء پیغمبر علیه السلام مشترک کاشف کړی راوي نو دا خو ټول ساينسدانانو عالی دي دا خو شدي دا شان سره مرکب یو نوې شی پر رب الناس هغه چې اڅ لار ذریعه د حواس د خوانه صورت د عقل لار نست مگر کاشف کړه د الله عزوجل په ذریعه باندې الله د رسول نعمت پر مش بیان کوي الله اوغه نعمت پر تاسو پرکیچ قبله در تراوار ول وجه خواته لکه کم انعام چې در باندې کړی او کما ارسلنا بیا ترجمه کوم لکه چې موږ لېږلی و پیکم په تاسو کې رسول مدر لېږلی دا یا هغه رسول بیا څوک اجنبي او پیریو که فرشته یا منکم علاوه است انسانانو د قسمت څخه ودای بل انعام یتلو چې هغه تلاوتي علیکم پر تاسو آیاتونه زموږ دغه آیات څخه تاسو دا هم ځکه چې د رسول وظیفه کم شي ده بر ارچا هغه وظیفه سره تر رسول هغه د رسول جانشین دي کنو نه دي هغه د رسول کارونه دغه یتلو چې هغه تلاوتي علیکم پر تاسو زموږ آیاتونه چې آیاتونه د الله تلاوتي ده یا د رسول دا کار کوي ويزکیکم ويزکی تزکیه کوي پاکول کوي کوم څه د بدو عقاید څخه پاکي ده دوا ويعلم درشي تعلیم در کوي کوم تسال کتاب د کتاب الله درته بیانې ترجمه او احکام درته شي والحکمه او د پوهه خبره درشي ويعلم درشي کوم تسمع غشان لم تكونوا تسنوا استعلمون علم من پر درلودي نو دا قبله دغه یو نعمت سلک او غد رسول یې څنګه نعمت علاوه دام دغه پر مختللي نعمت نو چې دا انعامونه الله وکړ د قبله تحویل وسو په نعمت کې الله ذکر کوي چې وجه نعمت علیکم نو الله فذكروني اذكركم فذكرون تسيات کې نعمت
نو ما به یادوي اذکرکم زه به تاسې یاد کړم. څنګه یې یادوو خدای پاک؟ په یو حدیث شریف کې راځي، حدیث د بیهقي دی، وایي یو سړی خدای نه یادوي مګر د مثال په طور په عبادت باندې یادوي، په طاعاتو باندې کوي. نو دغه هم ګویا کې چې دی په خوله کې داسې وایي چې الله 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 الکه نه کوي، مګر چې کوي لمونځونه کوي، روژې کوي، طاعات او عبادت کوي، بس هغه ذاکر دی، ذاکر دی. بل سړی چې بیا دی د مثال په طور هغه په خوله نارې وایي د الله ذکرونه دا رقم ډېر کوي، مګر اولته د خدای پاک اطاعت نه کوي، نور احکام په عمل کوي، دا ذاکر نه دی، دا مجد دوکه‌باز دی. نو خلک خطاباز خو هغه داسې وینم د الله پاک احکام په عمل کوي، نو څه چې په خوله کې د الله الله دی. نو فذکروني تاسې ما یاد کړئ په اطاعت سره، سم دم ځان تسلیم کړه، باره کې په خوله وایه که نه وایه چې د الله احکام دې پر ځای کړه، بس دا ذکر دی. اذکرکم الله وایي زه به تاسې یاد کړم په ثواب سره. نو باره به د هغه ذکر ثواب چې زه در کوم وایي که ما ته یاد کړې. خلک نه چې خیرات شوي باره تا خو به زه یادولم په یو دونه ګوله ډوډۍ. نو الله وایي اذکرکم زه به تاسې یاد کړم په اجر، تاسې ته به اجر درله درکړم. واشکرو لي، واشکرو تاسې شکر ګزاري وکړئ لي زما دپاره، ولا تکفرون ناشکري مه کوئ. نو دا خبره تر دې ځایه پورې دا رکوع خلاصه سول. فقط یوه خبره دا وه چې دا د قبلې تحویل درې ځایه راغلی، دا تکرار یې ولې ورنه راورکړي. اولته په 440 آیات کې الله عز وجل وحیث ما کنتم فولوا وجوهکم شطره، په 440 آیات کې دا خبره ذکر کړل. بیا چې د هغه څه راتېر شي ولکل وجهة هو مولها، په دې آیات کریمه کې د 48 تر 49 په دې کې الله عز وجل حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام دا آیت و امځای. دریم ځای بیا په دې بل آیات کې چې 150 آیات ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره. درې ځای د قبلې د تحویل حکم مکرر الله وکړ. نو دا درې واره تکرار ویل. اول جواب خما په ترجمه کې در خلاص کی چې هغه علتونه مختلف وو. یا پلا چې دا تحویل د قبلې بیان کې د کوم علت سره بیان کې چې د خپل رسول رضا یې غوښته، الله واستاره رضا مې په کاره په دغه مې قبله در واړولو کعبې ته. دوهم دلیل دا بیان کې چې هر امت خپل ځان ته یو مناسبه قبله لري چې د دې د شان سره مناسب وي. پیغمبر چې ولستا او ستا د امت لپاره دغه مناسبه وه، نو تا ته مې دا قبله درکړې. دریم علت یې دا و چې دا قبله چې محوله سوله چې د خلکو خولې بندې سي، یهود هم په نبي علیه السلام خبرې کولې، مشرکان هم. دا یو حکمت. بل حکمت یې دا دی چې دا تکرار یې وکړي، دا د قبلې تحویل. خو یا پلا به خدای ویلي چې مخ قبلې ته واړوي، بله خبره خلاصو کعبې ته. دا څه درې وارې په آیاتو کې مختلف راغلل، هلته حکم وکړي، بیا یې وکړي، بیا یې وکړي. وایي د قبلې مسله مهمه ده، د قبلې مسله مهمه ده چې خلک توجه وکړي. هغه دا ده چې کعبې ته به ته مخ اړیه سم دم، نو یوازې مخ نه د زړه سره، داسې نه چې مخ دې و کعبې ته او زړه دې د خپل امیر و کور ته متوجه نه. دا پالچان چې خلکو جوړ کړي برا خپل د امیر کور یې کعبه ده، د کعبې رب چې هر څه وایي هغه ته د ده دونه توجه نه ده. هغه د ده د پالټۍ مشر چې کوم څه ویل چې راوتله بلا که حق که باطله دی حق بولي. یا نو دغه درې واره الله حکم وکړي چې دغه کعبې ته به متوجه، د دغه کعبې رب چې کوم شیان نازلوي بس هغه به ستا مرکز. بالا که د امیر صاحب خبر ورسره برابر او بره ټیک دی مونږ که نه برابره چې ځه کاش که دا خو ستا خپله سیاسي غوښتنه ده، یا دا خپل ته سیاست مخ ته پکښې بیا یا قدرت ته ځان پکښې کې رسي، هره بلا چې کوي پکښې کې، خو د کعبې د رب سره مخالفه ده، دا نه ده برابر. نو په دغه درې واره دا حکم وکړي چې ته به زړه هم متوجه کړې، لکه مخ چې دې متوجه دی ته به ټول متوجه د کعبې وخوا ته. داسې به نه وي چې د زړه کعبه دې نو بیا د امیر صاحب کوري، د امیر صاحب خبرې و هغه دې بیا د زړه کعبه وي. نو دغه تکرار په دا خاطر ورکړي. بل یې په دې خاطر درې واره تکرار ورکړي چې د کعبې مسله خو دا لومړنۍ مسله وه چې په اسلام کې نسخ راغله. نور احکام خو منسوخه سوي دي پکښې چې په اسلام کې یو حکم راغلی بیا به نسخه وه. لومړنۍ نسخه چې راتلل هغه نسخه د چا په مسله کې وه؟ د کعبې په مسله کې د بیت المقدس څخه قبله منسوخه سول و کعبې ته راواوښتل. نو د نسخې په حقیقت خو ناپوهان کسان نه پوهېږي. د ناپوه کسانو په دماغ کې خو داسې سوال پیدا کېږي چې خدای نو څه فرق کړو چې یې خوا ته ورمخ ګرځوه، نو که دا خوا سیي ده اوس مې ولې ځینې اړئ. ګوره ناپوه سړی خو دغه سوال داسې کوي، ناپوهي بولي، نه ناپوهي ګرځوه بولي، د خپل ځان هوښیار بولي. باره زه پر خدای سوال کوم نعوذ بالله چې دا خوا قبله که سیي وه اوس مې ولې ځینې اړئ، که غلطه وه اول دې ولې راته ویل چې مخ ورته وګرځوه. نو دا مسله چې داسې حساسه مسله وه د ناپوه سړي په دماغ کې نه راتلل، الله پاک درې واره مقرر کړه. دا غلطه نه ده چې نبي علیه السلام تاسې اړئ، دغه زما امر دی. درې واره په آیاتو کې را مقرر کړي. او جواب خو هغه دی چې موږ دا لکه طبیب چې نسخه بدلوي، ډاکټر چې مریض ته یو پلا نسخه ورکړي او ته باید یې وربدله کړي. پر ډاکټر خلک سوال نه کوي چې ډاکټره ته ناپوه یې، دا اوله نسخه که سیي وه نو ولې را بدله کړه، خو زه به هغه پسې خورم تر قیامته پورې. که غلطه وه اول دې ولې راکول. ډاکټر یې پر دا مخ وي، هغه وایي دا ستا کار،
د مخکې چې دغه نسخه واړو نن چې دغه واړه او تا باید بیا بله واړه چې راسې بیا در بدلوم. نو د احکام چې الله بدلوي دغه رقم نو د نسخ مسله حساسه مسله وه او دا لومړنی حکم چې په اسلام کې منسوخ اوس قبله دغه خوا څخه راواوښته وه کعبې ته، نو په دغه الله پاک 3 واره مقرره کړه. نو تاسې کېدای شي په خبره پوهېدلی یاست یا یې دغه 3 علته وه، د 3 علتو هر علت چې به الله بیانوي بیا به د قبلې حکم ورسره وکړي چې دا په دې 3 علته باید دسوی یا یې تکرار په دې خاطر باندې وسو چې موږ ویل چې دا انسان متوجه کړي چې ته نو قبلې ته سراسر متوجه سي، داسې نه چې زړه دې دلته مخکې دې خوا ته متوجه زړه دې بل چا ته متوجه، په زړه کې بیا قبله بل ځای ځان ته ټاکلي نو بله قبله به نه او بله وجه دا سو درېیم چې هغه احکام چې د مثال په طور د نسخه په کښې راځي لومړنی حکم د نسخې چې هغه د قبلې مسله وه، خلک ورسره عادي نه وه. کېدای شي ځینو خلکو شک کړی وی چې یاره هغه قبله د دا بنا کې دې خوا ته نعوذ بالله بدله کړي. الله 3 واره ټینګار وفرمایه چې حکم د هغه دی، دا نسخه بس یې ده. واخر دعوانا